او محمد نبی ورور دا پوښتنه کړې ده چې که یو څوک اودس کوي د اوداسه په دوران کې دنیوي خبرې هم کوي نو اودس یې صحیح دی که نه؟ الجواب بالله التوفیق. محترمه، بلا ضرورت دنیوي خبرې د اوداسه په دوران کې کول غلط کار دی، ښه کار نه دی. په دې دوران کې باید د اوداسه د اندامونو چې کم اذکار دي هغه وویل شي، بلا ضرورت د دنیا خبرې ونشي. خو که داسې یو ضرورت را مخته شي د دنیا یو خبره وسی نو اودس بیا هم صحیح دی، اودس په دې سره نه فاسدیږي. الدر المختار اول جلد 249 صفحه او دا شان په کتاب المسائل کې راځي په اول جلد 155 صفحه کې. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.